درنو لیدونکو السلام علیکم. افغان کمانډویان به د برتانیا د اردو برخه شي. ټلګراف ورځپاڼې په خپل وروستي مطلب کې وایي افغان کمانډو ځواکونه به چې د برتانیا او امریکا لخوا له افغانستانه وویستل شول تمه ده د برتانیا په اردو کې شامل کړای شي. دغه نشریه وایي سلګونه افغان کمانډویان برتانیا ته رسیدلي دي او ډیر ژر به د دغه هیواد په لښکرو کې ځای پر ځای شي. بلخوا له حیرتان بندر نه یو ځل بیا واردات پیل شوي دي. په شمال کې طالب چارواکو رسنیو ته ویلي تر یوې لنډې وقفې وروسته د حیرتان بندر له لارې هیواد ته صادرات پیل شوي او له ازبکستان څو لارۍ خوراکي توکي هیواد ته راوړل شوي دي. بلخوا په بلخ کې د سوداګرۍ او پانګونې د اتاقونو سرپرست حسن انصار وایي چې حیرتان بندر له 2 ورځو راپدې خوا پرانیستل شوی دی او د خوراکي توکو څو لارۍ هیواد ته دننه شوي دي. بلخوا سبا په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږد پوځي ماموریت پای ته رسیږي. امریکا په افغانستان کې د پوځي ماموریت په پای ته رسیدو سره د کابل له هوایي ډګره په پوځي الوتکو کې د خپلو اتباعو او همکارانو د ایستلو چارې هم پای ته رسوي. دغه شل کلنه جګړه چې امریکا پکې لسګونه زره پوځیان وجنګول او په ټریلیونه ډالر یې ولګول د دغه هیواد تر ټولو شرموونکې ماته بلل کیږي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.